الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خيرنا سيدنا وآلنا أجمعين. ګرانو ورونو متقیانو ورونو ګرانو مسلمانانو ورونو دغه د روژې مبارکه میاشت ده، په دې کې د ټولو ګناهونو څخه ځان خلاص کړئ. د سترګو ګناه مه کوئ، یوه لاره مه کوئ. هلک ملک نو هغه نو جلا دی، نو پر موږ هم یو غږ کوئ مادرانو. دغه بعد روژه ماته وینه داسې نه چې روژه پر خرابه کړې ده، دا لوړ اوسي د لوړ ناروا ده. او د ورکې و چکې پر برابر ځینې خلک په روژه کې ورکې و چکه و دا غوړو دا بارود کوي، دا مه کوئ. زما نصیحت واورئ، زما وصیت واورئ. سبا به زه تر ټولو خاورو لاندې یم، الله یو یې. سبا به په زما پنځه قورواره خاورې پرتې وي، بیا به مو زما نصیحت هېر کړی. الله یو یې خالقه. بله خبره دا ده، موږ خو نو اوس د چا پرچم اسلامي امارت راوستی یو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت امارت په راکشه که داسې نور کومه دی د خدای پاک دی ته راسه، زړګی ته راسه، د خدای دی ته راسه کاکو څه وایه ته راسه زړګی زه ځم ورو هلته روژه مات پاته دی، شام پاته راسه روژه مات ته به ورسېږې، خو روژه ماته وروسته راسه چې بیا پاته نه شې. څه وکړم چې راشم باره به موږ وڅوڅې دلته د شپې ګروپ مړ وکړو جغړکشي کاکو زه دا کارونه ما نه کوم، زه ما پرېښي دي بله مورغان چې وکړې زمانه پورته کړه منه پورته کړه. روژه دې خراب شو کاکو، نه شرمېږه دا